د میدان وردګ ولایت اړوند میدان ښار بازار تنکاڼانو سرای کې تېره شپه شاوخوا 2 بجې اورلګېدنه رامنځته شوې چې په ترڅ کې لسګونه هټۍ په بشپړ او نیمه ډول سوځېدلې چې د ځایي مسؤلینو په وینا دغه پیښې خلکو ته شاوخوا 1.8 میلیونه افغانۍ مالي زیانونه اړولي دي. د میدان وردګ ولایت اړوند مرکز میدان ښار کې د نجارانو په سرای کې اورلګېدنه رامنځته شوې چې اورلګېدنه ډېره زوروره وه او خلکو ته یې د 1.8 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې مالي زیانونه اړولي دي. د امنیه قمندانۍ اړوند د اطفایې امریت په وخت سره رسیدګي ورته کړې ده او د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د خلکو مالونه د اور څخه ژغورلي دي. عیني شاهدان وایي چې د اورلګېدنې لامل د برېښنا شارټي وه او بیا د اوروژنې ځواک پر وخت د پیښې ځای ته رسېدلی او اور یې مهار کړی دی. همدارنګه د پیښې قربانیان غواړي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. اطفایه به وقت رسیده بود، بسیار کدام کمک شد، حوزه امنیت همش خدا خیرتشان بده، بسیار کمک شدن، بسیار کار کردن. حالا خود شما خمیز که نخمخ مکمل دستگاه دست ماره ماشینای خورد ریزن میبینین همگیش سوخته دیگه. کدامای کمک شد که ما می دکان خود پس فعال کنیم. دا بیگا تقریبا 15 از کمی و بجا چې غره بهار ملغه که دغه دکان کې ویدوم سراویک سم راستاله راسته سره ور نیولې و او نه چوکیدار و نه هیڅ کم نه و. بعد لغنه دولت د خیر رسیږي، موږ له دولت ډیره مننه کوو، په وخت سره راورسید، ور مهار که آتش فشانی راورسیده، زیات امکان له برق و اتصالی د برق او چې راورسیدو اطفایه هم راغلی و، نور د امنیتي کسان هم راغلي و، د حوزې کسان هم ټول مکمل راغلي و. ډیره مننه تر کوم او داسې هغه خپلې وسې اضافه خواري یې کړې وه. اسلامي امارت هم غوښتنه دغه ده چې دغه مسلمانانو وښې پاکې کړي. باید دا بیچارهګان خو دغه سرمال سوله، دغه نه وشی نه دی ورپاتې چې هغه خپل کار پې وکړي. باید یو سرمایه او څه شی ورته تعیین کړي چې باید دغو خلکو ته ورکړي. اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده چې باید کمک را سره وکړي، باید هغه وکړي. صفایي راغلی ده، وراره جانه موږ نغدې پیسې ورکړلې د صفایي، که مثلا چوکیدار راغلی ده، اوس خو چوکیدار هم د دولت په هغه کې ده چې راغلی له پارچو سره وراره جانه پیسې م ورکړي دي. د یادونې ده چې د هیواد په لویو سوداګریزو مارکیټونو کې وخت ناوخت اورلګېدنې سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.